السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ښه به یې. ولاړ یم خپل چت نه دا نظاره تاسو ته ښایم. داسې یو خطرناک ژوند را روان دی. الله دې پکې خیر واچوي او دا پورې د سیند پورې لاره کافي راګیره کړې ده او ورېځې ډېرې قوي راکوي. الله دې خیر واچوي. په دې هغله به دغه وجه باندې دغه خبره کومه، دغه ویډیو تاسو سره شریک کوم چې په دې کې د خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ. په دې کې خطرناک هر څه راټاوېدی شي. که مونږ د سوات خو باران روان دی، خو په پېښور کې ډېره زیاته ګلۍ ورېږي. دا ده انتهایي زیاته ګلۍ وشوه. الله دې د زمیندارو زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي او د دې مبارک میاشت ده او موسمونه داسې ګډوډ شو. نو به هر حال له ځان خیال ساتئ. په دې ورځو کې د بندرونو خطرې ډېرې وي، خاص کر په دې غرایزو علاقو کې. او الله دې زمونږ وطن ته، زمونږ ټول دنیا ته خیر کړي او الله دې موږ وطن